د شاه ټلویزیون قدرمن اوریدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. مولوي امیر خان متقي په درې اړخیزه ناسته کې د ګډون په موخه چین ته رسېدلی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حفیظي احمد ویلي چې ټاکل شوي د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي به په دغه سفر کې له خپل چینایي سیال وانګ یي سره دوه اړخیزه لیدنه وکړي. هغه زیاته کړې چې دواړه لوري به د سیاسي، اقتصادي او تجارتي همکاریو ترڅنګ د سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په اړه هم مفصلې خبرې اترې وکړي. د معلوماتو له مخې نوموړی به د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په یوه درې اړخیزه ګډه ناسته کې ګډون وکړي چې هدف یې د سیمې ثبات، امنیت، اقتصادي مشارکت او د افغانستان له نوې ادارې سره د سیمه ییزې همکارۍ پیاوړتیا بلل کیږي. له دې وړاندې د مۍ په 10 په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین لومړۍ درې اړخیزه ناسته هم ترسره شوې وه. ډاکټر محمد نعیم ترمذ کې د سولې، دوستۍ او سوکالۍ کنفرانس کې ګډون وکړ. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت مالیې او اداري مرستیال ډاکټر محمد نعیم د ازبکستان په ترمذ ښار کې د سولې، دوستۍ او سوکالۍ تر نامه لاندې کنفرانس کې ګډون کړی دی. نوموړي افغانستان د سیمې د اتصال، اقتصادي همکاریو او ثبات مهم شریک بللی او د دغې غونډې د کوربتوب له امله یې له ازبکستان څخه مننه کړې ده. هغه زیاته کړې دوی چمتو دي چې له ټولو سیمه ییزو پروژو سره همکاري وکړي او له نړیوالې ټولنې د پانګونې او ملاتړ غوښتنه کړې ده. ترمذ کنفرانس د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ، سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره یو مهم ګام ګڼل کیږي. مولوي نجیب الله حیات ازبکستان ته په یو رسمي سفر تللی. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر نجیب الله حیات حقانی د همګټو سیمه ییزو هیوادونو په یو 30مه ناسته کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی. د هیات وزارت وایي عنایت الله الکوزي په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې نوموړي ازبکستان ته د سفر مخکې په کابل کې د دغه هیواد له سفیر اوبیک عثمانوف سره هم کتلي او د دواړو لورو د ټکنالوژۍ او په ورته نور موضوعګانو یې خبرې کړي دي. الکوزي زیاته کړې دا ناسته د معلوماتي ټکنالوژۍ پورې اړوندو همکاریو د پراختیا په 2025 کال کې د نړیوال کنفرانس د تیاری او د معلوماتي نړیوالې ټولنې د پریکړو ارزولو لپاره ځانګړې شوې ده. د الکوزي په وینا چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر به د سپوږمکۍ، پوسټ او نورو برخو په اړه هم وینا وکړي. له دې وړاندې ترکمنستان د لومړي وزیر مرستیال کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې افغانستان ته د چټک انټرنیټ د مزي غځولو ژمنه هم کړې وه. کندهار کې د روغني نباتاتو کرنې پروژه پرانیستل شوه. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په رهبرۍ د ترکیې د ټیکا مؤسسې په مالي ملاتړ کندهار نوروزي څېړنیز فارم کې پر 500 جریبه مځکه د تیلو نباتاتو د کرنې پروژه پرانیستل شوه. دغه پروژه چې $150,000 لګښت لري پکې د کونځلو، سویا، لمرګلي، زیتون، ناریال او نورو نباتاتو کرنه شامل ده. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال وزیر مولوي صدر اعظم عثماني د ټیکا مؤسسې له ملاتړه مننه وکړه او د دې سترې پروژې پیل یې ډېر مهم او اړین یاد کړ. ورته مهال د ټیکا مؤسسې رئیس فاضل اردوغان ویلي چې روغني نباتات به د کوکنارو ښه بدیل ثابت شي. نوموړي ژمنه وکړه چې د یاد څېړنیز فارم لپاره به اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې برابر کړي او همداراز به د تیلي نباتاتو د غوړیو تولید ته هم زمینه برابره کړي. جلال آباد کې د کډوالو په نوم یو بازار پرانیستل شو. د ننګرهار رسنیو مرکز ذکري چې په جلال آباد ښار کې د ګلبهار خیریه بنسټ له لوري بیرته راستنې شوي هیوادوالو ته د کاروبار په موخه د کډوالو په نوم بازار پرانیستل شو. د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس فرید الله حقانی په وینا چې اوس مهال په دې بازار کې 11 تنو ته د جامو، بوټانو او نورو توکو او وسایلو دکانونه جوړ شوي چې په راتلونکي کې به نورو راستنو شوي هیوادوالو ته هم د کار زمینه برابره شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي چې په تیرو 2 ورځو کې د پاکستان څخه باندې 128,000 افغانان خپل هیواد ته راستنه شوي دي. د دغې ادارې د شمیرو له مخې له دې ډلې څخه باندې 120,000 د تورخم له لارې او څخه باندې 50,000 هم د سپین ملک له لارې افغانستان ته داخل شوي دي. د روسیې لوی څارنوالۍ د بخښنې نړیوال سازمان ناقانونه اعلان کړ. د روسیې لوی څارنوالۍ په خپله اعلامیه کې دغه سازمان تورن کړی چې د روسیې ضد پروژو مشري کوي او داسې فعالیتونه ترسره کوي چې د روسیې سیاسي او اقتصادي انزوا ته لار هواروي. د معلوماتو له مخې هغه سازمانونه چې په روسیه کې د ناغوښتل شویو سازمانونو په توګه طبقه بندي شي په دغه هیواد کې نور فعالیت نشي کولی او هر څوک چې ورسره همکاري وکړي د جریمې یا د اوږدې مودې د بند له سزا سره مخامخ کیږي. مسکو لا د مخه په 2022 کال کې په روسیه کې د بخښنې نړیوال سازمان دفترونه تړلي وو. یاد سازمان تر اوسه د دې پریکړې په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې اسرائیل به ټوله غزه تر خپل بشپړ کنټرول لاندې راولي.
د اسرایلو پوځ چې د جمعې له ورځې راهیسې نوي عملیات پیل کړي او د خان یونس سیمې اوسیدونکو ته امر کړی چې ژر تر ژره د غزې ښار ساحل ته انتقال شي. نتنیاهو په یوه ویډیو پیغام کې ویلي چې یو لوی او پراخ جنګ روان دی. موږ اراده لرو چې د غزې ټولې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولو. هغه په یاد ویډیو پیغام کې ژمنه کړې چې د هغو 58 اسرایلي بندیانو د خلاصون لپاره به هڅې کوي چې لا هم د حماس ډلې لخوا په غزه کې بندیان دي. بل خوا د فلسطین حماس ډله وایي چې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښنه نه لري او د اسرایلي ځواکونو پر وړاندې به یې پوځي عملیات روان وي. د حماس ډلې سیاسي مشران ایران ته تللي. د ایران بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر غړي باسم نعیم او اسامه همدان په تهران کې د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي سره کتلي دي. د اعلامیې له مخې دغه دوه مشران د تهران د خبرو اترو په فورم کې د ګډون په موخه ایران ته تللي دي. په دغه کتنه کې په فلسطین کې وروستي بدلونونه، په ځانګړي ډول غزه کې د اسرایل وروستي بریدونه او جنګي جرمونو په اړه خبرې شوي دي. باسم نعیم ویلي چې د غزې خلک په ډیر بد وضعیت کې دي. اسرایل اوبه او خواړه د جګړې وسیلې ګرځولې او سیمې ته یې نه پرېږدي. هغه زیاته کړې چې حماس به تر هغه وخت مقاومت ته دوام ورکړي څو داسې حل لارې ته ورسیږي چې د فلسطینیانو ګټې پکې خوندي وي. بریتانیا، فرانسې او کاناډا پر غزه د بریدونو درېدو غوښتنه کړې. بریتانیا، فرانسې او کاناډا د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د غزې پر وړاندې د اسرایلو دریځ غندلی او د بریدونو درېدو او کلابندۍ د ژر تر ژره ختمېدو غوښتنه یې کړې ده. د یادو هیوادونو مشرانو خبرداری ورکړې چې که وضعیت دغه ډول دوام وکړي په اسرایلو به پراخ بندیزونه ولګوي. دغه راز یادو هیوادونو د اسرایلو له لوري غزې ته د بشري مرستو د لیږد مخنیوی هم د بشر له نړیوالو حقونو ښکاره سرغړونه بللې. دوی په یو ګډ بیان کې ویلي چې نور د نتنیاهو حکومت د دې ناوړه کړنو تعقیبولو پر دوام چوپ نشي پاتې کېدلی. ټرمپ ویلي که د روسیې او اوکراین په مذاکراتو کې پرمختګ ونی شي له منځګړیتوب یې لاس اخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړې چې که د روسیې او اوکراین په مذاکراتو کې پرمختګ ونی شي نو هغه به د اوکراین پر وړاندې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو هڅې پرېږدي. ټرمپ وایي زه تاسو ته وایم که چیرې د جګړو د پای ته رسېدو په برخه کې هوکړې ته ونه رسېدلی نو زه یوازې شاته ځم او تاسو به دوام ورکوئ. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اوکراین کې د اوربند په تړاو 2 ساعته خبرې وکړې. بلخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي اعلان کړی چې هیواد یې له روسیې سره بشپړ او له ځنډ پرته اوربند ته چمتو دی. د هغه په وینا کیف له مسکو سره مخامخ خبرو ته په هره بڼه او هر ځای کې چمتووالی لري، خو ټینګار یې کړی چې متحده ایالات باید په دې بهیر کې فعال پاتې شي ځکه چې د واشنګټن لخوا خبرو اترو ته هر ډول واټن به یوازې د پوتین په ګټه وي. د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.